چې ژوند دی وي او هم سفر دی نه وي، چې ژوند دی وي او هم سفر دی نه وي، لکه چې تن دی وي او سر دی نه وي. چې ژوند دی وي او هم سفر دی نه وي، لکه چې تن دی وي او سر دی نه وي. په یو وزر باندې کار نه کیږي اوس، په یو وزر باندې کار نه کیږي اوس، چې یو دی وي او یو وزر دی نه وي. ډیرو ګرانو ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات درته وړاندې کوم. پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام چې اکرام الله امید د تاسو سره یې ورته بیا حاضر یم. پروفیسر عزیز قریشي صاحب چې له کرک سره تعلق لري او موږ هم په دې وخت باندې کرک کې ناست یو له خپلو درنو ادبي ملګرو سره. نو راځو چې له ده سره خپل پروګرام وکړو او خپل کلام ځینې وارو چې خبرې ورسره وکړو. قریشي صاحب اول خو په خپل پروګرام کښې درته هر کلی وایو. مننه، شکریه. بیا که دا یو پوښتنه درنه وکړو چې وخت مو څرنګه تېرېږي، که دا موږ ته ووایې. د ټولو ناول خو د تاسو د پښتو ادبي ملاقاتونو پیج انتهایی مشکور یم چې دومره لرې نه مو وخت راوباسلو او تشریف مو راوړلو او دا د ملاقاتونو دا لړۍ مو چې کومه ده دې ته دوام ورکړلو. د څومره چې د وخت د تېرولو تعلق ده، نو چونکې زه د پښتو پروفیسر یم، نو خپل ژوند مې مطلب ده چې که زړه مې غواړي او که نه غواړي، نو ځان مې پښتو ته وقف کړی دی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. پروفیسر صاحب په کرک کښې که په موږ ته لنډ ووایې په لنډو ټکو کښې چې په ضلع کرک کښې د ادب کار څرنګې روان ده؟ یقینا دا د خټکو خاوره چې موږ ویاړ په کوو چې دا د خوشحال ټاټوبې ده، نو دې ډېر لوی لوی هستۍ پیدا کړي دي. د صادق پښتو ادبي جرګې سرپرست چې اوس د موږ په منځ کې موجود نه ده، نوابزاده صوبه صادق صاحب، د هغه نامه چې کومه ده هغه په ټولې پښتونخوا کې د ټولو پښتنو دپاره ویاړ ده. او دغه شان د کرک په سیمې باندې اکمل اسدآبادي صاحب یو داسې ځلنده نوم ده چې د تحقیق د ادب د تاریخ د هغې دپاره مطلب ده چې یوه استعاره ده. دلته ډېر لوی کار کړی دی. او دغه شان پریشان صاحب، نور شاه جهان انور صاحب او پروفیسر حمید الیاس صاحب او دین علاوه مجروح صاحب، اختر زمان خټک صاحب، دا لوی لوی نومونه دا ټول د کرک د دغې خاورې پیداوار دي. سمه ده جي. ډېر ویاړ کوو په تاسو باندې چې د ادب کار کوئ او دومره په اخلاص سره. موږ وینو چې په کرک کښې ډېر ملګري دي تاسو له وجې نه شاعري ته ډېر ورګامزن دي. اوس که قریشي صاحب د موږ له ملګرو سره خپل کلام پیش کړي، هغه به خوندجنې واخلي. موږ دلته دا ناست ملګري چې کوم یو دا به هم خوندجنې ولټوو. د غزل نه مخکې صرف دوه شعرونه دي چې کله کله مې د مرګ په خوله کې ورکي، کله کله مې د مرګ په خوله کې ورکي، او کله کله مې د مرګ خولې نه بهر کی، او چې نظر واخلي ژوندی په مړو حساب شم، چې نظر واخلي ژوندی په مړو حساب شم، مړ ژوندی شمه چې ما په لور نظر کی. او د غزل یو څو شعرونه دي چې ټول مې تڼاکې شو لړمون، بس جانه څه ووایو، ټول مې تڼاکې شو لړمون، بس جانه څه ووایو، ژوندون نه جوړ شو زړه چاودون، بس جانه څه ووایو. او شعر ده چې دلته انصاف تمه د چا نه وکړو چېرته لاړ شو، دلته انصاف تمه د چا نه وکړو چېرته لاړ شو، دلته هر کس جوړ د کارون، بس جانه څه ووایو. او شعر ده چې نه غږېدی شو نه د ویلو څه جرأت کوی شو، نو غږېدی شو نه د ویلو څه جرأت کوی شو، سر مو نیولی په زنګون، بس جانه څه ووایو. او شعر ده چې الله دې خیر کړي د رمې خبر خستل پکار دي، الله دې خیر کړي د رمې خبر اخیستل پکار دي، مل د لیوه سره شو شپون، بس جانه څه ووایو. الله دې خیر کړي د رمې خبر خستل پکار دي، مل د لیوه سره شو شپون، بس جانه څه ووایو. او شعر ده چې نه مو حالات شولو بدل نه مو تیارې ورکې شوې، نه مو حالات شولو بدل نه مو تیارې ورکې شوې، وژاړو نن او که پرون، بس جانه څه ووایو. نه مو حالات شولو بدل نه مو تیارې ورکې شوې، وژاړو نن او که پرون، بس جانه څه ووایو.
او مقصد چې د دشت سفر د بس عزیزه چې ټول ژوند دې کوو د دشت سفر د بس عزیزه چې ټول ژوند دې کوو نور د جانان او د جنون بس جانا څه ووایو مننه تشکر ډېرو ګرانو ملګرو دا و پروفیسر عزیز قریشي صاحب چې تاسو ته خپل خوږ کلام پیش کړی او ډېرې د قدر وړ خبرې درته وکړې خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسېږي په نورو راتلونکو پروګرامو چې به بیا سره یو وجې ته کېږو مشترکه اجازت دی لوی الله په امان